بسم الله الرحمن الرحیم. محترم و وطنوالو ورونو خوندو افغانانو او محترم میلمه صاحب لودین صاحب، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. لکه دغه پوسټر چې دوستان ویني، دغه د موږ د سولې د ذهن جوړولو په لاره کې یو اویاوم پروګرام ده او محترم وطنوالو او لیدونکو ته ښه راغلاست وایو چې د موږ سره دغه یو ساعت په دغه پروګرام کې ګډون وکړي او او بعد هغه نه به دغه پوسټر به لرې کړم چې د پردې مخې ته د موږ میلمه صاحب هم راسي او لودین صاحب هم راسي. نو محترم جلیلي صاحب، سلامونه د تا ته هم ورسیږي. لودین صاحب، سلامونه د تا ته هم ورسیږي. او بس لودین صاحب تاسې شروع کړئ، بیا به جلالی صاحب ځان معرفي کړي، دوستانو ته به سلامونه مو وایي. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته، محترم جلیلي صاحب ته او له دې لارې ټولو وطنوالو ته په خوشحاله شیبو کې وړاندې کوم. هیله ده چې ټول روغ و جوړ اوسي او دغه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د جمعې د مبارکې ورځې په اوږدو کې چې دغه پروګرام نشر کیږي، یو ساعت دوام کوي او موږ خوشحاله یو چې نن جلیلي صاحب لرو او د یوې ډېرې مهمې موضوع په اړه چې تقریبا د ورځې د موږ ډېره برخه په دې تیریږي چې مفاهمه، خبرې کول، اورېدل، په دغو مسایلو باندې یو مجلس لرو. ډېره مننه. ډېره مننه جلیلي صاحب، مهرباني وکړئ تاسې. بسم الله الرحمن الرحیم. خپل سلامونه احترامات محترم انجینر صاحب ته او محترم ډاکټر صاحب ته، ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته، ټولو افغانانو ته په خارج او داخل د مملکت کې وړاندې کوم. الله تعالی مو جوړ، صحتمند او عزتمند ولره. ډېره مننه هموطنای عزیز. شما را به این پروگرام 71مین در سلسله ذهنیت سازی صلح خوش آمدید میگم. خدا کنه چند لحظه که همراه ما هستین از این پروگرام لذت ببرین و این پروگرام در صفحات اجتماعی خود شریک بسازین. کما فی سابق ما این پروگرام به قسم یک مقدمه اول شروع میکنیم، مثل که هم حافظه ما تازه شود و هم حافظه بیننده دیگه، و اگر بیننده نو باشه هم بفهمه که ما درباره کدام موضوع گپ میزنیم. دغه سلاید چې دوستان ویني، دغه سلاید د موږ یو کلیدي سلاید د ټولنې د ودې هغه نقشه په دې کې ټول راغلی ده. چېرته یو انسان په ټولنه کې وي او یا ټولنه په خپله د ودې په حالت کې وي، نو عموما هغه د صفر مرحله د محتاجي مرحله ده، هلته شروع کیږي او بیا چې ټولنه وده وکړي خودکفایي ته ځي له یوې مرحلې، بیا په دومه مرحله کې د خودکفایي نه د فلاح او سلام مرحلې ته وده کوي. موږ په دغه باره کې ډېرې خبرې کړې دي او د هرې مرحلې لپاره ځینې خنډونه دي په لار کې. مثلا در مرحله اول 3 مانع بسیار بزرگی که در اوج است. زبان است که اولین شرط برای رشد ما به ساحه خودکفایی است که ما زبان ساحه خودکفایی را یاد بگیریم، زندگی هدفمند داشته باشیم، یک مقصد برای زندگی داشته باشیم و انضباط داشته باشیم که درباره از ما بسیار گپ زدیم. باز در مرحله دوم رشد موانعی که در جامعه او کار انفرادی نیست، کار اجتماعی است. در گروپ رشد میکنه مردم و در گروپ مانع بزرگ اول که در اوج است مدیریت ایگو است و دوم مهارت‌های فهم و تفهیم و مفاهمه و سوم هم مهارت‌های تعاون. وقتی اینا را مردم کسب بکنه باز میتونه به مرحله فلاح و سلام میرسه. موږ باید ویو لودین صاحب په دغه باره کې باید ویو چې تر اوسه پورې امکان لري 15-90% خلک په دنیا کې د فلاح او سلام مرحلې ته نه دي رسیدلي او امکان لري په ټولنو کې هم همدغسې. اما خلک باید په حالت د
رکود کې واقع نشي، همیشه کوشش وکړي چې وده وکړي تر څو چې هغه حالت ته ورسیږي. نو په دغه چې لودین صاحب یو دوه درې سلایډه نور به مقدمه دغه د ننني پروګرام لپاره وکړو. هغه دا ده چې موږ غواړو نن پروګرام د موږ د افهام او تفهیم او په باره کې ده. افهام او تفهیم، هدف د افهام او تفهیم دا ده چې تفاهم منځته راشي. د دې لپاره چې خلک یو د بل په ذهن باندې، په زړه باندې هغه چې وایي، هغه اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، هغه باندې خلک پوه شي. بعد له هغه نه بیا دغه یو ډېر مهم متل ده چې موږ استعمالوو په دغه ساحه کې، چې خپله ژبه هم کلا ده هم بلا. دغه ژبه د افهام او تفهیم مهارتونه دومره مهم دي چې امکان لري که درست استعمال نشي په عوض د دې چې دوستان پیدا کړي، خلک دښمنان پیدا کړي، او غیر له هغه نه دوستان پیدا کول لپاره باید هغه مهارتونه زده کړي چې ځان لپاره کلا جوړه کړي. په پخواني پروګرامونو کې موږ هم دغه ابعاد د افهام او تفهیم هم لږ تجزیه او تحلیل کړل. دا ډېر مغلق موضوع ده، افهام او تفهیم او مفاهمه. د دې لپاره چې لږ زره په ځینو ابعادو باندې سړی پوه شي، تقسیم هم کړل چې د مفاهمې 7 قانونه دي، 6 یګویي حالتونه دي او 15 نیتونه دي د تعامل د نورو سره. او په عمومي صورت سره موږ په دې باندې بحث وکړو چې دغه 7 قوانین د حالت او وضعیت قانون ده، د حضور قانون ده، د فرضیاتو قانون ده، د مکان او ظرفیت قانون ده، د عاطفي او احساسي پوهې قانون، د تقدیر او ستاینې قانون او د حقیقت قانون چې په انګلیسي باندې موږ په نوم د سپاسیټ یادوو او لږ زره وضاحت لري. بیا موږ وویل چې د تعامل راکړه 15 نیتونه چې دي، موږ د خلکو سره چې تعامل کوو په زړه کې د موږ دغه یو له دغو 15 نه وي، یا د دې لپاره چې موږ تعامل کوو چې ځان ته ګټه ورسیږي، په دې پسې نه ګرځو چې مقابل طرف ګټه رسیږي که نه رسیږي. بل یا دا چې موږ غواړو ځان ته موږ ته ګټه ورسیږي، بل طرف ته تاوان ورسیږي، یا کله کله داسې امکان لري چې خپل تاوان قبول کړو چې هغه بل طرف حس وکړي چې ګټه ورته ورسېده. یا دومره قهر او غصه او منفي احساسات موجود وي چې فرق نه کوي، ما ته هم تاوان ورسیږي، مقصد بل طرف ته تاوان ورسیږي. او یا دا ده چې موږ ځان لپاره هم ګټه غواړو، د مقابل طرف لپاره هم ګټه غواړو. دغه حالت کې ده. په دې باندې دا خبرې ډېرې نه دي کړې، دا به په راتلونکي پروګرامونو کې پرې غږیږو. په ننني پروګرام کې د تعامل راکړې درکړې د 6 یګویي حالتو باندې نن غږیږو. او هغه دا ده چې موږ د نورو خلکو سره غږیږو. دغه 6 حالتونه د موږ په بدن کې موجود دي، د موږ په ذهن کې موجود دي، د موږ په زړه کې، د موږ په موضوع کې موجود دي. اما کله کله په مرور د زمان یو یا دوه د هغو حالتو سر ته راځي، تسلط پیدا کوي په نورو باندې. نو لږ زره به یوازې یو هغه دا ده چې انتقادي یا سختګیر حالت ده. موږ د نورو سره څه غږیږو، همیشه انتقادي غږیږو، سختګیري کوو. یا نرم او مهربان والد ده. یا بالغ ده، هغه حالت د عقل او بالغ چې په اسلام کې په محکمه کې او په شهادت کې او په هر شي کې دا مهم ده چې دغه انسان عقل او بالغ وي. او یا یګویي حالت د ناڅاپي ماشوم، یا د غلی او عاجز ماشوم، او یا د غوسه‌ای ماشوم حالتونه دي. په دې کې به موږ ډېر وغږیږو. دغه حالتونه یو نفر ده په نوم د ډاکټر ایل برن، یو کاناډایي ډاکټر سایکو انالیست ده. هغه په دغه ساحه کې ډېر څېړنې کړې دي او دغه حالت ته یې ویلي دغه 6 حالتونه structural analysis، یعنی دا شکلي د ایګویي حالت، شکلي حالت دلته تشریح کړی ده. بیا په بله مرحله کې که موږ وخت پیدا کړو، هغه ترانزاکشنل انالیسیس، د تعامل تحلیل، چې په څه رقم سره دغه ایګویي حالتونه یو د بل سره تعامل کوي، هغه باندې غږیږي. نو لودین صاحب تا ته هم موقع درکړم یو 2-3 دقیقې په دغه موضوعاتو وغږیږي. بیا موږ یوه وړه ویډیو لرو چې هغه ویډیو به انشاءالله
د دوستانو سره هغه کو زه غواړم چې دا هغه لري کم چې سره داسې کم چې هغه ویډیو هم د خلک واوري نو لودین صاحب تاسو وغږیږئ زه به دا سره بیا شیر کوم ډیره مننه دا یو ښه مقدمه وه د موږ او تاسو د نن ورځې لپاره خو زه به هم یو څو خبرې ساده پې علاوه کړم یا ورسره ملګرې کړم او هغه دا دی چې دا موږ په طبیعي ژوند کې همیشه تقریبا په ویښه باندې خو خبرې کوو هم په خوب کې هم کله کله د خبرو حالات زموږ په ذهن کې راځي په هر صورت هغه څه چې موږ د خبرو د مفاهمې په نوم باندې یادوو چې په هغه کې مختلف زموږ او تاسو د بدن غړي شامل دي خوله ژبه سترګې غوږونه مخ لاسونه او یا تا د غږ لهجه زموږ دننه د ذهن برخه هم ډیره شاته د دې شیانو ظاهري اسباب شاته ډیر نور بنیادی شیان هم موقعیت لري چې هغه زموږ او تاسو مقاصد او نیتونه دي هدف هم د کوم عوامل سبب د دې کېږي چې موږ څه رقم الفاظ یا کلمات استعمال کوو د موږ د بدن ژبه یا د سترګو حالت د مخ عضلات لاسونه کله کله په دې کې د اشارو په شکل باندې خپل ځان ښیي نو دغه مفاهمه ذاتا لږ ذره پیچلې کوي که چیرې دې شیانو ته توجه او پاملرنه ونه سي مفاهمه سل په سله یعنې د پوهېدو پوهولو موضوع سل په سله نه ترسره کېږي څنګه چې ضرورت د مفاهمې ده او نن به موږ او تاسو ډېرې مهمه موضوع ته چې د مفاهمې او د خبرو تر شا ایګو څومره اثر لري چې موږ او تاسو په ایګو باندې خپله خبرې هم مخکې درلودې څو مجلس هم پې درلودل یا چې موږ او تاسو په خبرو کولو اورېدلو او په عامه توګه په مفاهمه کې که یو اړخیزه خبرې اورېدلي یا دوه اړخیز تعاملي او تقابلي موضوعات دي د ایګو تعامل د موږ او تاسو مفاهمې ته څنګه سمتوسو ورکوي او نتایج یې څنګه رامنځته کېږي یا څنګه ښکاره کېږي د هغه مفاهمه چې د ایګو حالت پکې مداخله لري څه رقم شکل لري کېدای شي موږ د ایګویي حالت هغه وضعیت په یو ښه شکل پکې یعنې برجسته ولیدلی شو کله کله ډېرو وختو کې موږ دې نه بېخبره یو خو هلته ایګو خپل اثر لري نو تاسو اساسي موضوع ته دلته اشاره کړې یا دغه موضوع باندې خبرې کوو چې د موږ په ورځني ژوند کې په خبرو کولو کې مجالسو کې بحثونو کې بیانو کې یا ګردي میزونو کې یا د رهبرانو مشرانو په خبرو کې خطابو کې ایګو څومره اثر لري او په کومو شکلونو باندې را پرسیره کېږي د ایګو او څنګه تعامل کوي ډېره مننه جلیلي صاحب تاسو هم یو څو خبرې وکړئ زه به تر څو دغه سلایډونه برابر کړم سلایډونه لږ کوم تخنیکي مشکلات پکې راغلي تاسو وغږیږئ خپل نظریات دغه د ایګو استعمال په افهام او تفهیم کې څومره تجربه لرئ او څه رقم کې استعمالوي جناب انجینر صاحب محترم افهام او تفهیم خو د تاسو مشرانو نه موږ اورېدلي استادانو نه مو اورېدلي چې افهام سړی څنګه باید خپلې خبرې داسې برابرې کړي چې بل پرې وپوهوي او تفهیم څنګه کولی شو چې د مقابل طرف پرې پوه شي دا چې مقابل طرف په دې خبرو باندې پوه شي او موږ وکولی شو چې مخاطب وپوهولی شو نو افهام او تفهیم رامنځته کېږي افهام او تفهیم دواړه د فهم د کلمې نه اخیستل شوي دي هغه د صرف و نحو په اصطلاح باندې فهمه کلمه ده چې په وزن د فعله ده نو د فهمه کلمه په ټولو کې استعمال شوې ده راغلو دې خبرې ته چې افهام او تفهیم چې کله صورت نیسي په دې مخکې سلایډونو کې هم تاسو وضاحت ورکړو چې دلته د ژبې لهجه او آواز او د آواز ښکته کېدل پورته کېدل او مکان او زمان او کلتور ژبه دا شان ټول باید سړی په نظر کې ونیسي مثلا د کلتور په اساس که موږ خبرې وکړو کلتور زموږ دا ده چې مثلا په مسجد کې غږیږي ډېر په ټیټ آواز به غږیږي
مګر که چېرته په یوه جلسه کې خبرې کوي د لاسپیکر د لارې یا د کوم بل هغه نه اواز به د جګو مناسب وي. یعنې معنا دا چې اواز هم پکې رول لري، لاسونه او جسچر او د ځان خوځول راخوځولو دغه شیان ټول پکې اهمیت لري. په افهام و تفهیم کې ظرفیت پیدا کول او یو بل ته غوږ نیول د اساسي شرط ده. خو دغه افهام و تفهیم نظر په مجلس، نظر په ځای او مکان پر ارتباط لري. مثلا افهام و تفهیم په صنف کې سره کم باید صورت ونیسي، د معلم او د متعلم په منځ کې افهام و تفهیم څنګه باید صورت ونیسي، د افهام و تفهیم د پلار او د زوی، د مور او د لور په منځ کې څنګه باید صورت ونیسي. آیا دلته د نصیحتونو مسله څنګه ده، دلته دوی ته د مثالونو وړاندې کولو مسله څنګه ده. او همدارنګه زمونږ چون یوه اسلامي ټولنه یو، په اسلامي ټولنه کې افهام و تفهیم باید څنګه صورت ونیولی شي. د والدینو له خوا نه او یا د مشرانو له خوا نه په کوم شکل کې دوی ته مونږ د دعا په شکل کې نصیحتونه وکړو، چې دعا ورته وغواړو د خدای نه چې د دوی راتلونکي برابر شي، افهام و تفهیم صورت ونیسي. او یا دا چې مثلا هغوی ته نصیحت وکړو، نصیحت په کومه طریقه هغه هم د اسلام په اصولو کې شته او همدارقم په احادیثو کې شته. همدارقم افهام و تفهیم د سایکالوجي یا ارواپوهنې له لارې کوم اثرات لري، په مشرانو، لویانو، والدینو کوم اثرات دي او د دوی په اولادونو باندې کوم اثرات دي. نو افهام و تفهیم په ټولو ساحو کې، که هغه په اجتماعي جوړښت کې دي، که هغه په سایکالوجي حساب دي، که هغه د تعلیم و تربیې په حساب دي، که هغه په یو کور کې دي او که هغه په یو ټولنه کې دي، په مختلفو ځایونو کې په مختلف شکل افهام و تفهیم صورت نیسي. او د ځای او مکان او د مخاطب عمر او د هغې تحصیلات او علمي درجه سړی باید په نظر کې ونیسي او د هغې سره سم باید خبرې وکړي. که چېرته مخاطب ډاکټر وي، بخښنه غواړم. ډېره مننه. اوس به دغه ویډیو که کار وکړي، ویډیو ته به غوږ ونیسو، بیا به د ویډیو له محتویاتو سره دغه موضوعات نور هم تحلیل کوو. تاسو په اجازه. للی صاحب راځئ چې وګورو دا ویډیو کار کوي که نه. در اینجا باید به صورت واضح بگوییم که افغان درجه اول و درجه دوم و درجه سوم وجود ندارد. برای افغان صاحب صحبت جناب رئیس صاحب خلاص شود. افغان صاحب تشکر افغان صاحب. یو دقیقه خود افغان صاحب افغان صاحب لطفا. افغان صاحب لطفا. عثمانی صاحب خواهش میکنم شما بفرم خلاف اصول است. یک دقیقه. عثمانی صاحب افغان صاحب خلاف اصول دیم. خلاف اصول است. خلاف اصول دی عثمانی صاحب. افغان صاحب لطفا. افغان صاحب خلاف اصول وزارت داخلی. افغان اسحاق زی صاحب. افغان صاحب خلاف اصول وزارت داخلی رفتار کوي صاحب. خلاف اصول وزارت داخلی د افغان صاحب. افغان صاحب خلاف اصول صحبت میکنی. افغان صاحب خلاف اصول وزارت داخلی سو خبره کوي صاحب.
جناب رئیس صاحب خلاف د اصول وظایف داخلي افغان صاحب خبرې کوي. افغان صاحب جناب اجازه راکړئ. از وکیل صاحبا خواهش میکنیم نظم جلسه را مراعات بکنن. لطفا وکیل صاحبانو اصول وظایف داخلی مراعات کنید لطفا. شما اجازه بدید. درد کلشان یکیش به یک زبان میگیش دیگهش به دیگه زبان. اجماع اساسی کلتان سر عزیز که انکشاف متوازن فرمایشات قانون اساسی تطبیق شد. عوض از اینکه یکی دیگر متهم کنین دست به هم بدین که در این مقطع تاریخ بتانیم گذشته را ختم کنیم. دو انتخاب داریم. خواهش میکنم. افغان صاحب جناب افغان صاحب یا صحبت صاحبای محترم آجنده مشخصه یا من نیست تاس خدمت تراغلیم یا من بشیمانه وی چی بیاده و نسخت بخلم در توایم افغان صاحب بستم جناب رئیس صاحب خلاف اصول وظایف داخلی افغان صاحب زنن تاسو ته د ملت تالار تر درغلی او ما تاسو به یوه ده غواړو په عدالت باندې په نتیجې ته ورسیږو. وردک صاحب وکیل صاحبانو لطفا زاویه کې ممکنه بی عدالت دیگانم په میراث اخیستی ختم هدفم ده. وکیل صاحبان نظم جلسه را مراعات بکنه که اختلاف نظرم درلودلی وای ضروره اما اختلاف نظر نلرو. هغه یې په دري ازبکي درته وایي ته یې په پښتو وایي. یو بل ته غوږ ونیسئ. غواړئ طالب ته زمینه د بیرته راتګ برابر کړئ. از امان الله خان کدام درس گرفتین؟ از سقوط داود خان درس گرفتین؟ از تفرقه ملی درس گرفتین؟ که هر څوک په خپل خره باندې سپوري. دا یوه صحنه د موږ د افغانستان د پارلمان او موږ غواړو د افهام او تفهیم قوانین په دغه صحنه کې وګورو چې څومره هغه تطبیق شوي دي او څومره نه دي تطبیق شوي او دغه ایګویي حالتونه په څه رقم سره په دې کې لوبه کړې ده. نو لودین صاحب تا نه به شروع کړو په لنډ رقم باندې یو څه خبرې وکړي چې بیا جلالي صاحب ته ډېر وخت ورکړو چې هغه پرې وغږېږي. او زه به یو څه ووایم چې زموږ چې هغه تالار چې خلک پکې راغونډ سوي وو هغوی ځان ته د ملت نمایندګان ویلې او تر اوسه پورې هم چې دنیا کې تیت دي هماسې وضعیت لري او ځان ډېر عجیب و غریب دننه ذهن د هغوی خو کشکې داسې د باندې نه ښکارېږي خو خپله حیران دي پکې. په هر صورت زموږ د هغه وخت مشر هم چې د یوې پروسې له لارې نه چې موږ معمولا د انتخاباتو په نوم یادېدل رئیس صاحب دولت اشرف غني صاحب راغلی و د دوی ترمنځ د تفاهم ژبه که چیرې وکتل شي په دې لنډه ویډیو کې هلته هغه فضا د تفاهم چې خپله هم په کلماتو کې هم څرګنده شوه چې زموږ هدفونه یو دي خو ژبې بدلې دي او بالاخره دا هم ویل چې موږ یو بل ته غوږ نیول چې ډېر مهم شی ده. په مخکې جلیلي صاحب هم ورته اشاره وکړه چې هغه فضا هغه حالات هغه ځای چې خبرې پکې کېږي څومره مهمه ده. هلته د ایګو وضعیت
او تعامل د ایګو دو طرفه ایګو هلته ښکارېده. او بله خبره دلته هلته موجوده وه چې د اورېدو دپاره ذهنیت ډېر کم و، خصوصا هغه خلک چې په یو نوع ډک شوي مغز باندې راغلي وو چې رئیس جمهور ته یا په دغه صحنه کې څه ووایي یا یې اخلال کړي یا هغه خپل ځان برجسته کړي. نو موږ او تاسو مخکې پروګرامونو کې هم دا ویلي وو، په دې هم تاکید کړی و چې هغه د اورېدلو لپاره موږ باید په ذهن کې یو فضا ولرو. د ظرفیت او مکان د ظرفیت او مکان قانون موږ لوست، په دې باندې هم ډېرې خبرې کړې وې. کله چې د ظرفیت او مکان قانون نه وي، هلته هر څومره که چغې سړی جوړې کړي نور هم فضا مختله کېږي، اما چې اورېدل کېږي نه. دا غوږ صرف اواز اورېدل کېږي، دماغ ته نه ځي، احساس هم نه کېږي. څوک راته د موږ او تاسو پخواني مشر رئیس جمهور داسې اشاره وکړه چې باید واورو، ډېر کوشش یې کوو، اما د مقابل طرف ته مقابله موجوده وه. نو زیاتره د ایګو حالاتو تعامل یې داسې څو چې د موږ د پخواني سیاست انځور هلته وړاندې شو چې دا څنګه سیاست و او نتایج یې مو او پیشبیني چې سوې وه هغسې هم وشول. دا معنا چې هغه د امان الله خان خبره وشوه، د داود خان خبره وشوه، او بالاخره دا په وضاحت باندې رئیس جمهور وویل چې تاسو بیا غواړئ چې طالبان راشي، او طالبان تحریک راغی، هغه د اوس 4م کال د حکومت هم ده. نو سړی عجیب حالاتو سره مخامخ شي. دا د موږ د وطن انځور تر اوسه خو هم لا نه ده چې پای ته رسېدلی چې سیاسي ثبات او سوله او امن او اقتصادي ښېرازۍ او کوشش خو شته، هر نظام یې کوي، اما داسې یوه ټولنه په رښتینو سوله ییزو اصولو باندې ودرېږي، ثبات پیدا کړي، که حکومتونه ځي راځي، اما هر شی ورسره ړنګ نه شي. له دې کبله موږ دې ته ضرورت لرو چې یو د بل سره د خبرو کولو ذهنیت او هغه لارې چارې را خپلې کړو. که موږ خپلو منځ کې خبرې ونه کړو، یو اخره خبره کوم دا ډېر هم ده، که موږ په خپل منځي افغانان د خپل منځي منځ کې د سولې د ذهنیت او یو د بل نه د اورېدو، د پوهېدو، د مشترکو مقاصدو په لور باندې حرکت ونه کړي، بیا به نور خلک راځي، د موږ مسایل به فیصله کوي. لکه چې تر اوسه پورې هغه د مداخلې روانې دي په ظاهر او په ښکاره توګه، دغه بیا ګواښونه کېږي چې افغانستان له ګواښو سره مخامخ. ډېره مننه لودین صاحب. جلیل صاحب د تا وار ده. انجینر محترم، مخکې د اشاره وکړه چې د معلم او د شاګرد له منځ څخه دي، د والد او د زوی د اولاد له منځ څخه کېږي، په مسجد کې څنګه کېږي، په نورو ځایو کې. دغه د موږ د ملت کور و، راځي چې په دغه کور کې څخه بحث وشي او کوم قوانینو باندې پښه کېښودل شوې وه. انجینر صاحب محترم، دلته څو غټ مشکلات په دې تالار کې موجود وو. یوه خبره د ټولنیز جوړښت له لارې که سړی مطالعه کړي، دلته په ټولنیز جوړښت کې خپله هم باید زده کړي، اولادونو ته هم باید وښیي چې په ټولنه کې څنګه ژوند وکړو، ټولنه کې یو د بل خبره څنګه واورو، یو د بل احترام څنګه رامنځته کړو، یو د بل ته باید څنګه احترام ولرو. دلته په دې ویډیو کې احترام د منځه تللی، یو بل ته غوږ نیوی نشته او سوء تفاهم پکې رامنځته کېږي. اول نه سوء تفاهم موجود و، ورو ورو دا سوء تفاهم په زیاتېدو چې بالاخره مسله په شخړو واوښته. کله چې اعتماد موجود نه وي، د خبرو افهام و تفهیم دپاره مخکې له مخکې نه فضا باید اعتماد ته برابره شي. که چېرته اعتماد موجود وي، په دغسې ځای کې ښه زده کړه هم کېږي، ښه خبره هم افهام و تفهیم هم صورت نیسي، د آینده دپاره هم سړی ښه پلانګذاري کولی شي، په آینده ژوند باندې هم سړی تمرکز کولی شي. او که چېرته د اعتماد فضا موجوده نه وي، معنا دا ده چې هلته سوء تفاهم موجوده او اعتماد د منځه تللی ده. همدغه پارلمان دغه خبرو ته چې ګورو، پارلمان غړي په یو بل اعتماد نه لري، په رئیس جمهور نه لري، او نه رئیس جمهور
د دوی په منځ کې کوم احترام لري او دوی بیا د رئیس جمهور په وړاندې هم کوم قابل احترام نه دي، ځکه په ډاګه ورته وایي چې وروسته له دې نه په اصطلاح په ډېر شدت سره عمل ښیي چې زه تاسو میلمه یم دا او هغه. او په سایکالوژیک لحاظ دلته هغه مینه او محبت چې باید موجود وای هغه وجود نه لري. کله چې مینه او محبت وجود ونه لري نو په دغه ده چې په دې وخت کې هم سمه نه زده کړه کېږي او نه څوک غوږ نیولی شي. دغه فضا همیشه ګډوډه وه، تر اخره پورې سوء تفاهم نه ډکه وه او مشر او کشر پکې معلوم نه و، ځکه احترام د منځه تللی و. کله چې ټولنه کې احترام د منځه لاړ شي بیا نو مشر کشر ځان احساسوي او کشر مشر ځان احساسوي او یو بل احترام پکې وجود نه لري. اعتماد فضا یې د منځه تللي وه، احساسات په دواړو طرفو فوق العاده غالب وو. کله چې سوء تفاهم رامنځته کېږي احساسات هم زیاتېږي او هغه احساسات هم نه د ټولنې په ګټه دي او نه د متکلم او مخاطب لپاره په ګټه تمامیږي، یو بل په خبرو نه سره پوهېږي. بله مسله دا ده چې په افهام و تفهیم کې یا د خبرو په حالت کې یا حتی که جرګه وي او که داسې ټولنه او یا د تا خبره د کور مسله ده نو دغلته دغه د ځای پېژندنه هم ډېره مهمه ده. د پارلمان غړي باید په دې پوه شي چې زه د پارلمان په تالار کې یم، نه په یوه دشت او یوه غره کې چې هلته شور و ماشور باید جوړ شي. دغه تالار ټوله دنیا ویني، دغه تالار خبرې او د شور و مشور ټوله دنیا ویني چې افغانانو په خپل منځ کې څومره یو بل ته احترام لري، څنګه یو بل سره غږیږي او د دوی هغه اخلاقي او انساني او د خبرو کړلو اندازه څومره ده. نو دوی نه د دې مکان احترام وساتلو او نه د دې زمان احترام وساتلو چې په دې وخت کې دوی څنګه وغږیږي په دې مسله کې. او بل د یو بل صلاحیتونه هم ونه پیژندل، د یو بل احترام مقام هم ونه پیژندلو. پارلمان غړي فکر کوي چې زموږ مقام د رئیس جمهور نه لوړ دی او رئیس جمهور فکر کوي چې زه خو طبعا رئیس جمهور یم، څنګه مې چې خوښه یم هغسې باید وغږېږم. او همدا رقم سره د خبرو او د ځای اصول دوی باید په دلته دا اصول باید ځان ته مراعات کړي وای چې په پارلمان کې یو سړی څنګه غږیږي او څوک چې ورته غږیږي متکلم ده هغه مخاطبین باید څنګه غوږ ونیسي. همدا رقم ته دلته فضا مثبته نه وه، ورو ورو منفي طرف ته خوځېده. نه پارلمان غړو دا غونډه د مثبت طرف ته بیوله او نه رئیس جمهور کوشش کولو چې مثبت خواته بوزي، مګر قادر په دې نه و چې هغه مثبت خواته بوزي ځکه مخاطبین ټول په منفي طرف کې اخته وو. همدا رقم سره لکه ما چې مخکې وویل د دوی دواړو ترمنځ اعتماد د منځه تللی، ځکه خو دا مسله د شخړو طرف ته لاړله. اوس نو لنډ ویلی شو چې افهام و تفهیم په داسې یوه ټولنه کې چې هلته سوء تفاهم موجود وي، هلته یو بل ته احترام نه وي موجود، یو بل ته غوږ نیونه نه وي او یو بل ته احترام نه وي او دغه د ځای او مکان پیژندنه نه وي، یعنې حتی د ځان پیژندنه هم باید په دې ځای کې ضرور وبولي چې زه څوک یم، په کومه سویه باید وغږېږم، متکلم څوک ده او مخاطب څوک ده. متکلم باید مخاطب وپېژني او مخاطب باید د متکلم مقام وپېژني چې هغه زما استاد ده، زما پلار ده، زما مور ده، زما مشر ده او زما د قوم مشر ده او که رئیس جمهور ده. نو کله چې د یو بل احترام او مقام څوک ونه پېژني نو د دې نه معلومیږي چې د هغوی علمي سویه ډېره کمزورې ده. کله چې علمي سویه کمزورې شوه نو بیا که متکلم هر څومره پوه سړی هم وي مخاطبین نشي پوهېولی، ځکه مخاطبین له ده نه ځان ډېر پوه معرفي کوي، ډېر لوړ شخصیتونه ځان معرفي کوي. کله چې هر څوک ځان لوړ معرفي کړي نو بیا هیڅ هم نشي کوای، بیا متکلم هم هر څومره پوه شخصیت وي فکر کوم په خپلو خبرو کې بیا پاتې راځي. ډېره مننه. مهرباني شي. دودین صاحب په مخ به لاړ شو، دغه سلایډونه چې پاتې دي هغه سلایډونه به هم شریک کړو، دغه ځینې خصوصیات د ایګویي حالتو چې مثلا یو والد څه خل خصوصیات لري، بالغ څه خل خصوصیات لري او د مختلف ایګویي حالتونه د طفل څه خصوصیات لري، بیا راسو خبرې وکړو. نو ډیره سمه خبره ده، خو یو شی د ما ته توجه واسي هغه یوې خبرې تم چې هغه د پارلمان دننه اداري پرسونل یا مشرانو
یو غږ کاوه. زه دې ته ماته سوال شو چې دا څه خبره ده، یعنی خلاف اصول و وظایف داخلي، خلاف اصول و وظایف داخلي، یعنی دا معنا د دې لري چې شاته د پارلمان غړو یا دغه د خبرو په وخت کې دوی به د اصول او قواعد څه خطوط به لرل چې هغه به دوی پاس کړي خپله. و معلومدار هغه داخلي قواعد چې څوک غږیږي څه خل چاته نوبت ورکول کېږي په څه رقم سره دغه ټول لوایح لرل او هغه به دوی پاس کړي مې که نه، ځکه پارلمان خپل اصول پاسوي د ځان لپاره د نورو لپاره. څو میاشتې وروسته دغه مجلس څو میاشتې وروسته له دې چې پارلمان شروع دا کار شوی ده، یعنی په هغه باندې دوی ټول ښه واقف وو. هماغه یو قانون ده چې تر څو پورې انسان د دې حس ونه کړي چې د ما خبر واورېدل شوه، د ما په خبر باندې مقابل طرف پوه شو، د ما خبرې قبول کړي او د ما خبرو احترام وکړي، هغه غږیږي. که قانون وي، که اصول وي، که قواعد وي، که هر څه وي، فرق نه کوي، تر څو چې دغه شیان د مفاهمې هغه مهارتونه او اصول چې دي هغه نفر هغه وخت خبرې بس کوي چې پوه شي چې د ما خبر واورېدل شوه، د ما په خبر باندې خلک پوه شول، د ما خبر قبول شوه او د ما د خبر احترام وشي، بعد له هغه نه درېږي. دلته دغه اصول احترام نه و پې شوی، هر یو په خپل سر غږېده، بل چاته یې غوږ نه نیو. او هغه د ظرفیت او د مکان قانون دا ده چې هغه نفر چې خبرې کوي اول د مقابل طرف چې ابتکار کوي د تعامل، د مقابل طرف هغه د اورېدو یو ظرفیت ورته پیدا کړي، او هغه ظرفیت هغه وخت پیدا کېږي چې اجازه ورکړي چې وغږېږي، هغه خپل زړه تس کړي، زړه یې تس شي، بیا ظرفیت لري چې د بل چا خبره ته غوږ ونیسي. دلته نه وکیلانو ته چا دغه موقع ورکړه چې زړه تس کړي، او نه رئیس جمهور ته موقع ورکړه چې زړه تس کړي. یعنی هغه اصول، یعنی د هر یا شفاهي یا قبول شوي اصول چې په مفاهمه کې ضرور دي د پوهېدلو لپاره، هغه کومن کې احترام و درناوی او اعتماد او باور مخکې یادونې وروسته دغه ټولو نه تخطي کېده، نو مفاهمه له چلنج سره مخامخ شوه. رښتیا نو دغه سلاید چې دوستان ویني په دې باندې والدي ګوي حالت دوه حالت دي، یا انتقادي او سختگیر ده یا نرم او مهربان ده. په دغه پروګرام کې هغه انتقادي حالت منځته راغی چې رئیس جمهور دا نورو ته لکه اطفال داسې نصیحت ورته کوو، دغه شاید تاسې اورېدلی و که نه مو اورېدلی، د فلاني تجربه م لیدلی وه که نه م لیدلی وه، څه رقم سره دغه الفاظو باندې غږېده، دا یو انتقادي حالت چې بیا به نور هم پرې وغږېږو. دریم د یو بالغ ایګویي حالت ده چې هغه په اسلام کې ډېر مهم ده، حتی په شهادت او په دغو کې یایي چې یو انسان عاقل او بالغ وي، باید هغه هم خاص خصوصیات لري چې موږ ورځو. او ناڅاپي ماشوم هغه ده چې بدون دې چې محتوا د مجلس ته وګوري یا وخاندي یا یوه خبر وکړي چې په محتوا پورې اړه نه لري، یا داسې د ټوکې او دا شیان شروع کړي. او غلی او عاجز ماشوم هغه ده چې یو نفر غږېږي، دی د دې جرأت نه لري یا نه غواړي چې خبرې وکړي، قرار په یو کونج کې ناستي غږي. او غوسه‌يي ماشوم هغه ده چې بس په قهر باندې غږېږي. دلته وکیلان هم د غوسه‌يي ماشوم له ایګوي حالت نه استفاده کوله، او په آخر کې اشرف غني هم د غوسه‌يي ماشوم له حالت نه استفاده وکړه. نو لاړ به سو هغه ځینې خصوصیات د دغو مختلفو ایګوي حالتو چې بیا د خلکو سره شریک کړو چې په دې باندې پوه شي. د انتقادی سختگیر والد خصوصیت اینی خصوصیت نفر است که انتقادی می باشم، انتقاد میکنه، زود قضاوت میکنه، مردم رو میخواه انضباط کنه سرشان، مردم رو میخواه اصلاح کنه، یعنی من درست استم تو غلط استی، اصلاح کن کیوی جزا ورکوی، they punish people.
که ما ته غوږ ونیسئ نو زه ځم ځتې خلاص دا جزا ده یعنې که زه لاړ شم دنیا به چپه سي سختګیر وي متحجر وي یعنې د نورو په دې فکر نه کوي چې امکان لري زه به ما به اشتباه کړي باید فکر پې وکړم په ارزښتو باندې کلک ولاړ وي هر ارزښت که ښه وي که بد وي داسې کلک پې ولاړ وي په نورو باندې محدودیتونه وضع کوي تاسې غوږ ونیسئ زه خو په داسې حالت کې یم چې زه غږېږم هغه بل وکیل هم افغان صاحب هم تاسې غوږ ونیسئ زه خو د خلکو نماینده یم زه باید وغږېږم دغه حالت کې دا انتقادي حالت و په هره موضوع باندې نظر لري یعنی هر نفر په هغه وکیلان چې غږېدل داسې نظریات ورکول چې هغه اصل موضوع چې د کابینې معرفي و په هغه کې رول نه درلود تدریبي وي غواړي چې خلک تعدیب کړي یعنې ادب وروښي د نورو په اذیت باندې احساس د ارامي کوي دا چې دغه پروګرام کومې نتیجې ته ونه رسېدې ډېر خلک به خوشحاله وو په دې باندې دا د انتقادي والد خصوصیات دي چې بیا تاسې نور هم پسې ور علاوه کوئ د مهربان والد خصوصیات هغه دا دي چې هغه مینه ناکه وي محبتي می باشن اسانگیر وي غوږ نیسي خلکو ته تشویقي وي خلک تشویقي نام خدای نور هم وغږېږه مرستندوی کمک کوي د خلکو سره څوک چې غږېږي پشتیباني یې کوي ملاتړ یې کوي څوک اشتباه وکړي بخښونکی وي دلداري ورکوي ملایم غمخوار تود مهربان سخي د خلکو لیاز کوي او داسې نور دا د دوی خصوصیات دي چې په دغه ویډیو کې هېڅ نه وو دغه د مهربان والد خصوصیات هېڅ نه وو د بالغ انسان خصوصیات دا وي چې هغه رسېدلی وي یعنې آدم رسیده می باشه مدبر می باشه فکري بلوغ ولري مسئولیت ولري ځان ته احترام قایل وي نورو ته احترام قایل وي د نورو لحاظ وکړي منطقي خبرې وکړي معقول وغږېږي تحلیلي کوي عقلاني فکر کوي مسؤلانه عمل کوي عاقل او بالغ عاطفي کنټرول لري په احساساتو باندې کنټرول لري او په اوس حالت کې ژوند کوي ماضي پسې ډېر نه ګرځي په راتلونکي پسې هم نه ګرځي دغه اوسنی مشکل په څه رقم سره حل دغه درې نور به هم تېر کړو بیا به دغه سلایډونه لرې کړو بیا به ذاتي بحث پې شروع کړو د تاسې په اجازه باندې د ناڅاپي ماشوم خصوصیات دغه ده چې شوخ او بازیګوش او کنجکاو خوشحاله وي همیشه په جنازه کې هم خاندي په بل ځای کې هم خاندي هغه د محیط سره دومره آګاهي نه لري چې څه خل محیط د څه رقم سره په ځان کې تغییر راولي جذابي مبتکر خلاق رقابتي محبتي ناڅاپي بېغمه په دنیا کې د هېڅ شي غم نه لري خوشبینه وي قانع کوونکي وي ټوکې کوي موږ ټول په ځان کې دغسې شیان وینو دغه څلور پنځه شیان چې موږ ولیده دغه ټول موږ کې شته نو دغه د غلي او عاجز ماشوم خصوصیات حیاناک وي شرمندوک معذرتی مدافع حساس غلی آرام زرندوکی زود گریان میکنه چرتی میباشه و درونگرا او دغه غصه‌ای ماشوم چې ده تمسخري خلکو باندې تمسخر کوي عکس العمل زر کوي په ځان مین وي خودپسند میباشه زود قهر میشه غصه‌ای مدافع کس درش انتقاد کنه زود از خود دفاع میکنه و لکه ترامپ داسې وي ملامتي نه منل ځان باندې هېڅ ملامتي نه قبلي پوچ ژبی وي تهدیدآمیز وي دیماندینګ یعنې غوښتونکی وي او ګستاخي کوي د خلکو احترام نه کوي نو دغه ایګویي حالتونه دي کله کله په موږ ټولو کې دغسې حالت راځي اما په عموم چې موږ لویږو په دغو کې یو یا دوه حالتونه
په نورو باندې تسلط پیدا کی بیا د هر چا سره چې غږیږو له هغه یوې حالت نه غږیږو. نو زه فکر کوم چې موږ سلایډونه بس دغه یو سلاید به بیا وروسته ورته راسو، راځئ چې په دې باندې وغږیږو. اوس چې دغه شیان چې موږ دلته اشارې ورته وکړې د مختلفو ایګوي حالتو خصوصیات او دغه ویډیو کې په څه رقم سره را پیدا سول او رول یې کې ولوباوه. نورالدین صاحب او دا ویډیو خو ډیره جالبه ویډیو وه چې دا موږ او تاسو د وطنوال خو بیا له سره به ګوري ارزونه او تحلیل د دغه صحنو. او بله خبره دا ده چې موږ له دې نه استثناء نه یو، یعنې موږ هم د هغې ټولنې برخه یاستو او د ژوند په اوږدو کې دغه حالات زموږ په ذهن کې جای په جای کېږي. زموږ کلتوري وضعیت، کورنۍ وضعیت، یا مثلا مکتب خبره، مدرسه، چا چې په مکتب کې درس ویلی، چا چې په مدرسو کې درس ویللی، په وضاحت باندې هلته فرقونه په روشونو یا سټایل د خبرو کې شته ده. څوک چې په سیاست کې لوبېدلی یا څوک چې په ډلو کې سیاسي او همدارنګه د جګړو او د داسې کلتورونه چې هلته جګړه او ویرې او زخمونه او مشکلات رامنځته شوي، انسانان لږ زیات په همداسې وضعیت کې دغسې وضعیتونه اخلي. د مفاهمې سټایل او تجربې دا شایسته یا د سن په لحاظ باندې یو څوک چې ماشوم وي، ماشومتوب دوره کې یو رقم وي، ځواني کې بل رقم، او چې بیا پلار و مور سي او لاندې اولاد پیدا کې کورنۍ کې دا تغییرات راځي. نو کله کله د حالاتو سره سم له یو وضعیت نه بل وضعیت ته انتقال هم ناخودآګاه کله کله راځي. تاسو د غوسه‌ایي ماشوم خبره وکړله، ناڅاپه غوسه‌ایي ماشوم، خو زموږ او تاسو په بدن کې هغه وړوکی ماشوم چې موږ ماشومان وو هلته چې دا جای په جای سوي هغه خصوصیات هغه شته، د موږ نه لرې نه دي. خو کله کله همغه یوارې رالوڅ سي، د غټ سړي په وجود کې د غوسه‌ایي ماشوم خصوصیات را معلوم سي. په هغه صحنه کې موږ د غوسه‌ایي ماشوم خصوصیات ولیدل چې لوی لوی خلک ناستو او د غوسه‌ایي ماشوم خصوصیات هم راښکاره سو. یعنې دغه مطالبو باندې موږ دا خبرې د دې لپاره کوو چې موږ خپلو خبرو ته پاملرنه وکړو، د مفاهمې یا که چیرې غواړو د سولې ذهنیت ته ګزار وکړو چې تر هغه نه وروسته بیا د سولې اعمال رامنځته سي، د سولې ساختارونه رامنځته سي، چې موږ او تاسو وطن کې سوله او امن، د موږ او تاسو وجود کې سوله او امن را قایم سي. پکار دا ده چې موږ د خپل ځان کتنه هم وکړو چې موږ په کومو وختونو کې غوسه‌ایي ماشوم کیږو، کوم وختونو کې موږ شرمندو که حالت غوره کوو، شرمیږو یا نه غواړو چې یو څه اظهار کړو، کوم وختونو کې په بحثونو کې غواړو تسلط ومومو، ټول خلک موږ ته خبرې موږ ته غوږ ونیسي، او څوک چې خبرو ته غوږ نه نیسي هغه هم بد ایسېږي یا له هغه سره نفرت اظهارو یا غواړو چې هغه چپ سي یا په قهر کېږو. ما مطلب دا و چې موږ دغسې یو خصوصیات لرو. څنګه وکولی شو چې د بلوغ لکه څنګه چې جسماً بالغ شوي یاستو، غټ خلک یو او مشران یو، څنګه د بلوغ حالت ته یا د مهربانو والدینو حالت ته ورسېږو. ځکه زموږ ټولنه له ډېرو غمونو له تکلیفونو نه تېره شوې. موږ ضرورت لرو داسې مهرباني، درناوي، احترام او دې ته چې یو بل نه واورو. نو دغه خصوصیات چې موږ ګورو بار بار که چیرې موږ په دې باندې حتی مجلسونه وکړو، دا تحلیل کړو، ځان پکې په قالب کې واچو، نو دا مفید ده موږ او تاسو لپاره. ډېره مننه. ډېره مننه. مخکې له دې چې جلیل صاحب ته وغږېږې دلته ځینې دوستانو پیغامونه رالیږلي. توریالی تنین لیکلي ډېر ګریټ پروګرام، همیشه د موږ پروګرام ته غوږ نیسي او تشویق کوي. ډېره مننه تنین صاحب. خور سریا جبارخیل لیکلي عالي دا هغه چې تعریف وکړي د افهام او تفهیم. جلیلي صاحب په هغه وخت کې دا عالي تعریف د افهام او تفهیم. ډېره مننه خورې.
او ډاکټر صاحب فرید بزګر هم سلامونه ویلي به لیکلي ماشاءالله ډېر ښه او ضروري پروګرام دی. ډېره مننه ډاکټر صاحب، تاسو موږ همیشه تشویق کړي. نو جلیلي صاحب تاسو هم دغه موضوعات باندې وغږیږئ، بیا به دغه اخرنی سلاید باندې په پروګرام خلاص کړو. اول خو دغه کوم ورونو چې نظریات را لیکلي دي دوی د خدای کور آباد کړي، دوی ته د خدای اجر ورکړي چې موږ هم تشویق کوي او د دوی د نظریاتو نه یو جهان مننه. اصلا که چېرته موږ سلاید ته وګورو، دغه زموږ خبرو ته وګورو، دلته څو نوره نیمګړتیاوې دي، هم په سایکالوژي لحاظ هم په دیني لحاظ. په دیني لحاظ که چېرته موږ راوسپړو، دلته افهام و تفهیم ځکه صورت نه ده نیولی چې احترام له منځه لاړ ده. حدیث شریف ته ومن لا یقر کبیرنا ولا یرحم صغیرنا فلیس منا. پیغمبر علیه السلام وایي چې څوک چې زموږ د مشرانو احترام نه کوي او زموږ په مشرانو ترحم نه کوي، دا زموږ د ډلې نه ده. یعنې د هغوی په اسلام کې هم شک ده چې دوی د دلته ګوره پارلمان غړو د رئیس جمهور احترام نه لرل او رئیس جمهور هم دوی ته په عوض د دې چې په ترحم سره خبرې وکړي هغه هم ډېر غوسه کېږي او د شدت نه کار اخلي. دلته د احترام او ترحم مسله له منځه تللې ده. همدا رقم سره مشرانو ته ښایي چې د افهام و تفهیم سره چې باید ښه اصول په نظر کې ونیسي. د اسلام اصول هم همدا دي چې خپلو اولادونو ته خپلو کشرانو ته دعاوې هم وکړي، لکه چې ابراهیم علیه السلام هم دا دعا کړې ده چې رب اجعلني مقیم الصلاة ومن ذریتي ربنا تقبل دعا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ابراهیم علیه السلام هم د اولادونو په حق کې دعا کړې او هم مسلمانانو ته ښایي چې د خپل مور او پلار په حق کې هم دعا وکړي. دا هم ښه تاثیرات لري راتلونکي جوړونو کې، ځکه که چېرته خدای تعالی زموږ سره کومک ونه کړي، زموږ اخلاق راسم نه کړي، موږ هر څومره کوشش هم کوو بیا هم نیمګړي دي، مشکلات لري. همدا رقم سره مور او پلار یا مشرانو ته لازمه ده چې کله ناکله د اسلام په اصولو کې دوی ته نصیحتونه هم وکړي، لکه چې یعقوب علیه السلام خپل اولادونو ته ویلي وصوا بها ابراهیم بنیه و یعقوب یا بنی ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون. ابراهیم علیه السلام هم خپل اولادونو ته ویلي، یعقوب علیه السلام خپل اولادونو ته هم ویلي چې تاسو د خدای سره شریک ونیسئ او تاسو مه مړه کېږئ تر هغه وخته پورې تر څو چې تاسو مسلمان نه وئ پاتې شوي. یعنې دا هم په خپل ذات کې یو نصیحت ده. نو مشران باید خپل اولادونو ته هم همیشه د افهام و تفهیم د ښه صورت نیولو دپاره باید اولادونو ته نصیحت هم وکړي چې تاسو باید څنګه وغږېږئ، په مسجد کې په کومو اصولو وغږېږئ، په پارلمان کې په کومو اصولو وغږېږئ، په صنف کې د مور او پلار په وړاندې څنګه وغږېږئ. او کشرانو ته هم لازمه ده چې په هر مجلس کې د خپلو مشرانو احترام او حقوق وپېژني. مشران د او کشرانو دپاره یوه الګو ده، نمونه ده چې کشران ورنه زده کوي، د هغوی تقلید کوي. که چېرته مشران زموږ په دې شکل عکس العمل کوي ښیي لکه اشرف غني چې په دې ویډیو کې ښودلو، نو طبعا د پارلمان غړي به په آینده کې که دوی هر یو رئیس جمهور هم شي همدغسې غوسهناک به وي، همدغه رقم به غږېږي. خو د پارلمان غړي هم که زموږ اولادونه او افغانان وویني چې څه رقم دوی په پارلمان کې عمل کوي، فکر کوم کشرانو ته به هم دا ثابته شوي وي چې کاشکې دغه پارلمان غړي موږ نه وای تعیین کړي. یعنې داسې یو څوک موږ تعیین کړي وای چې هغه حد اقل د دې مجلس احترام وپېژني، د خبرو احترام وپېژني. مطلب دا ده چې په سایکالوژیک لحاظ مخکې موږ تکرار کړله او هم په ټولنیز لحاظ باندې چې که په اجتماعي لحاظ وي او که په سایکالوژیک لحاظ باندې وي، دلته مینه محبت باید موجود وي، دلته باید ښه احساس موجود وي. پلار، مور، والدین او یا مشران باید نرم مزاجه وي، لکه څنګه چې تاسو محترم وفرمایل، هغه باید به اعتماد وي او اعتماد باید خلکو ته ور انتقال کړي تر څو چې هغوی هم اعتماد فضا رامنځته کړي. د اعتماد په فضا کې، د مهربانۍ په فضا کې دواړه طرفونه کولی شي یو د بل سره تفاهم وکړي، فهم و تفهیم صورت ونیسي. خو که چېرته یو طرف هر څومره کوشش هم کوي بل ورسره کومک ونه کړي، نو د افهام و تفهیم نه رامنځته کېږي. لکه موږ تاسو پښتو کې یو متل لرو، وایي د یوه لاسه ټک نه خېږي. که یو لاس یو طرف هر څومره هڅه کوي چې تر څو دا بل لاس ورسره ملګری نه شي، بل مخاطب ورسره ملګری نه شي، دلته هیڅ شی صورت نه رسي.
دلته مور او پلار چې مثلا رئیس جمهور د پلار حیثیت لري په دې ځای کې او پارلمان هم د هغې د اولادونو د کور او د کورنۍ حیثیت لري. دلته د افهام او تفهیم د ښه صورت نیولو لپاره دوی دواړه باید خپل مسؤلیت وپېژني. لکه چې هغه بعضې اداري پرسونل دغه ګونم کول چې دلته اصول تر پښو لاندې کېږي، د قوانینو اصول په نظر کې ونیسئ. دلته موږ تاسو یو ښه حدیث لرو. پیغمبر علیه السلام وایي چې الا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته. ټول د تاسو چې شپانه یې تاسو مسؤلیت لرئ د خپل رعیت په وړاندې. دلته رئیس جمهور وي او که د پارلمان غړي، د کور مشران وي او که د کور اعضا، ټول په خپل حد کې په خپل چوکاټ کې مسؤلیت لري. هغوی باید د مسؤلیت وپېژني او مسؤلیت باید ادا کړي. که چیرته مسؤلیت ونه پېژني، د مسؤلیت ادا کول ورته مشکل دی، او که چیرته مسؤلیت ادا نه کړي نو دلته افهام او تفهیم صورت نه نیسي، ښه جامعه نشي رامنځته کولی. کله چې افهام او تفهیم غواړي څوک چې دغه صورت ونیسي نو دوی باید په دې پوه وي چې زموږ راتلونکي باید ښه وي. هغه معضلې چې دوی په باندې غږیږي د هغې معضلو د حل دپاره چې کوم حل راوباسي هغه د افهام او تفهیم له وجې کېږي. که چیرته افهام او تفهیم نه وي، پوهه نه وي، مسؤلیت احساس نه وي، نه راتلونکې ټولنه جوړیږي او نه د خلک خبرو ته سره رسیږي. متاسفانه زموږ افغانستان کې په پیړیو دغه مشکلات شته، او لکه تا چې ویل یوازې افغانستان نه، د ټوله دنیا کې دا مشکلات شته. بس خو خدای دې وکړي چې زموږ مشکل را حل شي. ډېره مننه د دوستانو لیدونکو. خدای دې وکړي چې پروګرام مو خوښ شوی تر اوسه پورې. دغه یو سلاید لرو چې دغه به مو ووایو، بیا به د دوستانو سره خدای پاماني وکړو. دغه سلاید داسې ښیي چې دغه شپږ یوې حالتونه په مختلف حالت کې مناسب وي یا اضافي وي او یا ناکافي وي. نو انتقادي یا سختګیر والد ضرور ده، په ځینو حالتو کې ضرور ده چې باید وي، موږ د هغه نه استفاده وکړو، ګټه ترې واخلو، اما په مناسب اندازه باندې، نه افراط او نه تفریط وي پکې. دا یو ضرور ده. هغه نرم او مهربان والد هم هغه خصوصیات چې دي موږ باید په مختلفو وختو کې استعمال کو، اما په مناسب اندازه باندې، له افراط او تفریط نه هغه وکړو، خودداري وکړو ترې. بالغ هم په عین رقم یا اکسسیو یعنی اضافي بالغ وي، یا مناسب وي او یا ناکافي وي. ناڅاپي ماشوم په عین رقم باندې. نو دغه درې حالتونه د هر یوې حالت له بیا درې نور حالتونه دي چې یا اضافي وي چې هغه مشکلات پیدا کوي، او یا ناکافي وي چې هغه مشکلات پیدا کوي. اما په مناسب اندازه باندې ضرور ده په ځینو حالتو کې چې باید موږ د هغه نه استفاده وکړو. او د دې لپاره چې د دغو مختلفو یوې حالتونو موږ مناسبه استفاده وکړو، خلکو چې په دې ساحه کې څېړنې کړي دي هغه وایي چې موږ دغه د بالغ یوې حالت په ټولو باندې حاکم وي. دغه بالغ یوې حالت چې عقلاني حالت ده، وایي چې دغه شرایطو ته ضرور ده چې موږ د انتقادي والد لارې نه راسو. دغه ساحه کې موږ ضرورت لرو چې د نرم یا مهربان والد له ساحې نه راسو. دغه ساحه کې ضرور ده چې موږ اظهار د قهر او د غوسې وکړو، یا په دغه ساحه کې ضرور ده چې موږ آرام کیونو هیڅ خبرې ونه کړو، پرېږده چې نور خلک وغږېږي. او یا په دغه ساحه کې خلک بیخي غمجن دي، راځي چې دغه مجلس لږ ذره آرام خوشحالي راولو په مناسب اندازه باندې. نو دغه حالتونه ټول یعنی موږ داسې نه یو چې دا بد ده یا دا ښه ده، په مناسب وخت کې هر یو ضرور ده او په مناسب اندازه باندې. موږ سلایدونه هم خلاص شوي دي، نور شي نه لرو. نو لودین صاحب پروګرام به خلاص کړو په دغه حالت کې، او آخر خبرې ته وکړه. د آخر خبرې به جلیلي صاحب ته ووایو، بیا زه ورته ووایم، لنډه باندې خلاص کړو. جلیلي صاحب یو 2 دقیقې وخت لري، په دې 2 دقیقو کې هغه آخرنی پیغام دی په دغه باره کې په دوستانو سره شریک کړه. آخري پیغام دا ده چې
موږ او تاسو افغانان هم لوڼه لرو هم زامن لرو. ډېر کم کورونه به چې یوازې لوڼه لري او یا یوازې زامن لري. د تعلیم او تربیې په برخه کې یا د هغې د لویولو په برخه کې اولادونه هم په پلار او مور حق لري. یو د حقوقو نه د اولاد په مور او پلار دا دی چې هغه باید سالم وروزي، تعلیم او تربیې زمینه ورته برابره کړي او هغه د سالمې تعلیم او تربیې په چوکاټ کې لوی کړي. که چېرته دا زمینه ورته برابره نه شي نو بیا د پلار مور هم په راتلونکي کې په دوی باندې کوم حقوق نه پاتې کېږي. پیغمبر خدای جل جلاله وی فتقوا الله واعدلوا بین اولادکم. تاسو د الله پاک نه وویریږئ او د خپل اولادونو په منځ کې اعتدال وکړئ، برابري وکړئ. یعنې اولادونه په یو بل باندې جګ او ټیټ مه شمېرئ، ټولو ته مساوي حقوق ورکړئ او کوشش وکړئ چې هغوی مساوي وروزئ. همدا رقم سره یو بله مهمه مسله زموږ افغانانو کې دا ده چې یا پلار بې سواده وي مور تعلیم یافته وي، یا مور تعلیم یافته وي پلار بې سواده وي، او یا دواړه باسواده وي خو د تعلیم او تربیې په ساحه کې د اولادونو په لویولو کې دلته یو څه مشکلات وي. هغه مشکل دا دی چې پلار کوشش کوي د اولاد په یوه طریقه وروزي او مور کوشش کوي چې نه دا د پلار طریقه غلطه ده، زما طریقه ښه ده، دا باید زما په طریقه باندې لوی شي. که چېرته دا د مور او پلار د اولادونو لویولو طریقه یوه نه وي، ژبه یوه نه وي، هدف یو نه وي، نو اولادونه نه لاره ورکېږي. اولادونه نه پوهېږي چې زه اوس کومه لاره خپله کړم، کوم طرف ته لاره جوړه کړم چې آینده مې جوړه شي. هغوی نه هم په اصطلاح ګنګ سګول وي، نه پوهېږي څه وکړي. نو زما غوښتنه هم د اولادونو نه دا ده چې د والدینو احترام وساتي او د والدینو نه مې غوښتنه دا ده چې په یوه ژبه په یو شکل باندې په اولادونو په تربیه کې ښه پوره تمرکز وکړي او هغې باندې ښه فکر وکړي او تر څو چې د اولادونو یې سالم لوی شي، د اسلام په چوکاټ کې یې لوی کړي، سالم یې لوی کړي، تعلیم او تربیې باندې کوشش وکړي، زحمت وباسي. که چېرته اولادونه تعلیم یافته شي انشاءالله په راتلونکي کې هم په دې کورنۍ کې افهام و تفهیم هم ښه صورت نیسي او آینده به هم روښانه وي. نو مور او پلار ضرور دي چې د اولادونو په لویولو کې یو واحد نظر ولري. مننه. ډېره مننه ډاکټر صاحب. نورالدین صاحب یوه دقیقه وخت لري. ډېره مننه جلیلي صاحب نه، تاسو نه. او د مرکزي نقطه خو د افهام و تفهیم د پوهونې او پوهېدنې مسله ده چې دا د ژوند یو له اساسي او حیاتي مسایلو څخه ده. خو په خپله د پوهونې او پوهېدنې په دغه مرکزي حلقه باندې تمرکز چې هغه دغه مهارتونه دي او د دې اهمیت ده، په دې باندې موږ نه په مکتب کې، نه په پوهنتون کې، نه په مدرسه کې، نه په خپله اداره کې داسې یو کورس چې دغه شیان پکې زده سي او د ژوند سره مل سي. په خپل ځان باندې موږ وکولی شو چې دا موږ ته آینه سي. موږ تر اوسه نه دي لرلي دغه کورسونه چې موږ تاسو یا دغه پیغامونه چې موږ اوس غواړو چې نشر کړو. دا د یو پروګرام په شکل باندې د موږ د ښوونې او د روزنې برخه نه ده تر اوسه پورې. همه علت هم ده چې د موږ مسیران دغه حلقه چې ناقصه پاتې ده، د موږ په ذهن کې، د موږ په بنیاد کې دا خالی ده، یا په داسې شیانو ډکه سوې ده چې هغه اکثرا د دې نه تخطي کېږي. نو موږ به یوازې د دې چې ملامتي په ځان یا په نورو باندې واړو، دغه حالات ته توجه وکړو. که چېرې دا حالات په صحیح شي ډکه کړو نو موږ ته به د بدلون زمینه برابره سي. موږ په پارلمان کې کار څومره انتقاد وکړو، موږ خپل هم کالته کېنو، موږ به همداسې حالت سره مخامخ سو. یعنې هر څوک چې هلته لاړ سي. نو دې کبله دغه شي باندې تمرکز به موږ ته د خلاصون او د رڼا لارې روښانه، یعنې یو رڼا لارې به د موږ په خبرو کې ترسیم سي. د ما هدف دا ده چې اوس هم سر وخت ده چې موږ پوهان یا علما که هره سطح کې په هره برخه کې له ډاکټر نه نیولې انجینر یا علما، مشران، پوهان، مولوي صاحبان، دغه ټول که دغه حلقه موږ روښانه کړه یا دغه تیاري ټکی چې د موږ په ذهن کې ده، که موږ روښانه که موږ به وکولی شو چې خپلو مسایلو باندې په سوله ییزه ژبه باندې خبرې وکړو، مسایل حل کړو او راتلونکي نسلونه توجه دې ته وشي.
ډیره مننه. ډیره مننه لودین صاحب. محترمو لیدونکو، خدای دې وکړي چې پروګرام مو خوښ شوی. دغه لکه جلیلي صاحب چې اشاره وکړه، لودین صاحب اشاره وکړه، افهام او تفهیم او د مفاهمې اصول ډیر مهم دي په ټولنه کې. او لکه هغه د موږ لوړ مقامونه چې په حکومت کې چې د ملي شورا، ولسي جرګې او د ریاست جمهوریت خلک سره راټول شو، موږ پوه شولو چې دغه مهارتونه د دې لپاره چې مثبتې نتیجې ورکړي په ټولنه کې کم دي. خلکو موږ نه دي زده کړي. دې ته ضرورت ده چې دغه د موږ چیز فهمان چې پارلمان کې و، د پارلمان د باندې او اوس هم په دنیا کې ټیټ دي او په افغانستان کې دغه ته توجه وکړي چې دغه مهارتونه ضرور دي چې موږ یې زده کړو. موږ په ډایسپورا کې هم په مجلسو کې دغسې مشکلات پیدا کیږي. کله کله ما په خپله لیدلي پروګرامونه دلته په څو کاله چې زه په کاناډا کې یم چې خلکو یو په بل باندې چوکۍ سړلې دي او ډېر شیان لیدلي. ځکه زه لودین صاحب موږ کوشش کوو چې خلکو ته ووایو چې راځئ دغه مهارتونه زده کړو د راتلونکي لپاره. که موږ یې زده نه کړو، اقلا هغه اولادو ته خو یې ور پرېږدو چې په بل نسل کې دغسې شیان نه وي. نو په دغه باندې به پروګرام خلاص کړو. راتلونکي هفته کې موږ پروګرام نه لرو. زه په یو بل ځای کې ډېر مصروف یم، نو موږ نشو کولی چې پروګرام تهیه کړو. په راتلونکي هفته کې پروګرام نه لرو. بیا په بل هفته کې به بیا انشاءالله راسو او دغه موضوع د افهام او تفهیم لکه چې اوس موږ ته او دوستانو ته او لیدونکو ته معلومیږي دا ډېره مغلقه او مهمه موضوع ده او داسې زر یې نه پرېږدو چې سرسري موضوع ته اشاره وکړو او بیا یې پرېږدو. موږ غواړو چې دوستان، خصوصا هغه خلک چې د دې ادعا کوي چې دوی عاقل او بالغ دي، دې ته متوجه کړو چې علاوه په دې چې عاقل او بالغ یې، میگه از گهواره تا گور دانش بیاموز. هنوزم ضرورت داریم که بعضی مهارت‌ها که ما جدیدم نارسایی را در ویدیو دیدیم و در مجلس افغانی ما روز میبینیم، برای ازی که امو یک تکافو شود، یک راه حل برای ازو پیدا شود، ما کوشش کنیم که این مهارت‌ها را پیدا کنیم و او را جز زندگی خود بسازیم. په دې باندې به د دوستانو سره خدای پاماني وکړو. جلیلي صاحب ډېره مننه د تاسو له وخت نه، د تاسو له نظریاتو الله نه. عزتمن ولره تاسو ډاکټر صاحب، لیدونکي اوریدونکي ټول الله موفق ولره. خدای پامان. ډیره مننه. خوشاله اوسئ. السلام علیکم ورحمت الله. الله عزت. پروګرام به د لیدونکو سره خلاص کو او موږ به بیا 2 دقیقې براوردي وکړو د دې پروګرام.